ترافیکي لارښود. ګرانو وروڼو، نن زموږ د درس عنوان دی لوحې. ګرانو وروڼو، نن 5 قسم لوحې دي چې دې ته معلومات کننده لوحې وایي، یعنې د ترافیکو په قوانینو کې چې دا لوحې دي معلومات درکوي. یعنې چې یو ښار ته ورځې، په ښار کې ناوله ده، ژبه دې نه ده زده، په فارسي نه پوهېږې، نو د دې لوحو سره که چېرته د ډریور په لوحو پوه سې، هر ځای تا ته مشخصه کوي، هر ځای تا ته درښیي. ته هېڅ ضرورت ترجمان ته نه لرې، هېڅ ضرورت پوښتنې ته نه لرې. اوله لوحه د تیلو پمپ دی چې موټر دې تیل نه لرې، ورځې ډیزل وراچې، تیل وراچې، نو لوحه ولاړه ده چې دلته پمپ دی. په پسې د ورکشاپ لوحه د وخت کې چې ته موټر دې خرابي لري یا تخنیکي عوارض لري، ورځې مسترخانې ته یا ورکشاپ ته، هلته یې خپل مشکل حلوي. کور ته ټلیفون ورکړې، ټلیفون یې په لاس کې دی، د ټلیفون لوحه ولاړه ده، تا ته وایي راسه، ورځې خپل کور ته ټلیفون ورکړې. چپرکټ دی پر لوحه باندې عکس دی، هلته ورځې مسافرخانه ده، شپه تېرې، د ډوډۍ ځای دی، کاچوغه ده، پنجه ده په اصطلاح، نو ورځې هوټل ته چې ډوډۍ دې خوړه یا دې هر شی خوړه. د انګلیسي چې مو هر چیرې ولیدي په لوحه کې، یعنې دلته شفاخانه ده، خدای نخواسته مریض یې یا کوم مشکلات لري، ورځې دا ټولې معلومات کننده لوحې دي. په پسې دا د سرې میاشتې ریاست دی چې د غریبانو یا د مسکینانو سره مرسته کوي، نو د سرې میاشتې ریاست درته په ګوته کوي. په پسې لوحه چې ده تفریحګاه ده، یعنې وخت چې په کابل کې د چلسیتون تفریحګاه ده، په باغ بالا کې په کرغه کې تفریحګاه دي، یا زموږ ته په کندهار کې د دالې ډم دی یا بابا صاحب دی. دا د تفریحګاه دپاره تا ته معلومات درکوي چې دلته میله ده، ورځې میله کوي. په پسې د استراحت لوحه، د کابل سږي حرکت راوکړي، پر لارې باندې دا لوحه ولاړي، موټر دې چلی، ستړی کېږي، ورځې ورګرځي، چوکۍ پرته ده، چای یو پیاله خوړلي یا نه خوړلي، ځان وساکئ، بیرته بیا موټر ته خېږه. دې ته د استراحت لوحه وایي چې 10 دقیقې یا 15 دقیقې خپل ځان وساکئ. په پسې د ښاري سرویس لپاره ایستادګاه ده یا تمځای دی، لوحه به ولاړي، د ښاري سرویس عکس به پکښې کي. نو وخت کې چې څوک په دا موټر کې سپریږي، عام خلک به دلته انتظار کوي څه وخت چې دا موټر راغلی، منظم په قراري او ارامۍ سره به دغه موټر تر پورته سي. او که چیرې د ټکسي ایستادګاه، ټکسي ځای حق نه لري چې سپاري پورته کړي یا کښته کړي بغیر ایستادګاه. سپاریانو ته هم حق نشته چې هر ځای موټروان ته وایي چې دلته موټر ودرو چې هله زه چې در کور تېر کړم. ډریور ته خپل ځای مشخص شوی دی، باید پر هغه ځای باندې دی خپل سپاري پورته کړي یا یې کښته کړي. او سپاریان هم باید دلته د ډریور سره جنجال ونه کړي او مشکلات ورته جوړ نه کړي. په پسې د معلوماتو لوحه ده چې ناوله د ښار ته ورځي یا ناوله د کابل څخه کندهار ته راځي یا د کندهار څخه کابل ته ځي، نو ځایونه درڅخه ورکي. په ښار کې داسې غرفې دي، پر سر باندې داسې د معلوماتو لوحه ولاړې، باندې لیکلي، کښته مامور ناست شي چې هر وزارت، هر ریاست، هر ځای ستا څخه ورکي، هغه تا ته لارښوونه کوي چې داسې ولاړ شه، داسې ولاړ شه، هر چیرې چې ځې دی تا ته په نښه کوي او درښیي. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاین شرکت لخوا وړاندې شو. شاه د اعتبار وړ نوم.